الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز یورور پختنه کړې ده چې د قرباني غوښه څو برخې کو او چا ته ورکو. الجواب وبالله التوفيق. محترمه امام ابن عابدین الشامی رحمه الله پر رد المحتار کې وایي والافضل ان يتصدق بالثلث، چې دا درې برخې کول سي، یوه برخه صدقه سي او فقراء او مسکینانو ته ورکول سي. ويتخذ الثلث ضیافة لأقربائه وأصدقائه، او بله برخه بیا په میلمستیا کې مصرف کې و خپلو اقرباو انډیوالانو ملګرو ته. ويدخر الثلث، او درېمه برخه بیا دا ځان دپاره راوګرځي او خپل کور ته. نو دا مستحبه طریقه ده. وروسته بیا لیکلي دي ولو حبس الکل لنفسه جازه، که چیرې ټوله وخت خپل ځان ته راوګرځي هم جایزه ده، ولیکن که څه صدقه سي او څه په میلمستیا کې مصرف شي دا مستحبه طریقه ده. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته دغه د استحباب د لارې توفیق نصیب کړي چې د څنګه همسایه او بل یو فقیر مسکین هم ورباندې خوشحاله کو، میلمستیا هم ورباندې وکړو، خپل ملګري دوستان اقربا هغو ته دا مصرف کو او درېیمه حصه یې کور ته راوګرځوو. الله تعالی دې د ټول مسلمانانو څخه قبول کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.